نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلی چې دغه حدیث بخاری شریف او مسلم شریف کې را نقل شوی دی. فرمایي که چیرته خلکو ته دا معلومه شوی وی چې په اول صف کې په منځ کې په اول صف کې څومره اجر او ثواب دی، الله جل شانه او خلکو ته څومره صله او بدله ورکوي چې په اول صف کې ولاړ دي، نو دوی به د خلکو به په اول صف کې سره مخکیوالی او بل نه کړی وی، کشمکش به کړی وی، مقابله به کړی وی، تر دې چې په قراندازۍ په پچ اچولو باندې به فیصله کړی وی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث ته دا خبره معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چېرته خلکو ته معلومات کېدی چې په منځ کې چې جمع کله کوي نو په اول صف کې ثواب څومره دی، دا خلکو ته معلومات کېدی او دا ورته معلومه شوي وی چې اول صف کې څومره ثواب دی، نو خلکو به یو بل سره په دې اول صف باندې لانجې کړی وی، مخکیوالی به یې کړی وی، خپل منځ کې به یې کشمکش کړی وی، تر دې چې خپل منځ کې به قراندازي کوله چې راځئ په اول صف کې به څوک ودرېږي، ځکه چې اول صف کې ډېر زیات ثواب دی. خو که دا خلکو ته معلومات کېدلی، اوس معلومات نه دی، ایمان بالغیب دی، موږ ته معلومات نه کېږي، معلومات به هله کېږي چې کله قبر ته لاړ شو، آخرت ته لاړ شو. نو محترم مسلمانانو ورونو، موږ سبا نن سبا چې موږ ګورو نو اول صف کې خلک ډېر کوشش دا کوي ځان وروسته کړي، ټولو نه آخر کې راشي او آخر کې ودرېږي، بیا سلام وګرځي، ټولو نه مخکې وځي. نو دا ډېره بده خبره ده، ډېر د افسوس خبره ده، ځکه مرګ خو ناڅاپه راځي. موږ تاسو له پکار دي چې دغه ثوابونه ځان ته حاصل کړو، اول خو مونږ جمع سره وکړو او بیا دا چې په اول صف کې ودرېږو، دغه ثواب نه ځان محرومه نه کړو. سپین ږیري سپین ږیري خلک به وي او هغه به جمع ته نه ځي او که ځي نو آخر کې به ودرېږي، اول صف نه به ځان ساتي. محترمو، ځان د الله د رحمت نه مه لرې کوئ، اول صف کې مونځ کوئ او دغه ثوابونه ځان دپاره حاصل کړئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.